د جوارسل په دغه 110 جریبه فارم کې به د مسلکي کسانو له لوري کرنیزې تجربې کیږي. د مسؤلینو په خبره د جوارسل دغه ځمکه کې به د سبزیجاتو، غلو دانو، حبوبات او ځنګلاتو تحقیق او څېړنه کیږي او په خبره یې هغه سبزیجات او میوه لرونکي بوټي چې ښې پایلې ورکړي د خوست په سیمو کې به کرل کیږي. یو داسې فارم، یو داسې پروژه افتتاح شوه چې خوست خلک به د دې نه انشاءالله العزیز چې ډېره سلیمه استفاده وکړي. ډېره مهمه پروژه ده. الله تعالی دې موږ ته توفیق نصیب کړي، د نږدې خلکو ته دې هم خدای توفیق نصیب کړي چې د دې نه داسې سلیمه استفاده وکړي چې نور خلک نور ولایتونو نور یو قسم خوست کې زده کړه د په انسټیټوټ په تحقیقاتو کې کوي، بیا نور ولایتونو ته غځوي. له مرکز څخه راغلي پلاوي وویل چې پلان لري خوست کې د شولې یا وریجو لپاره هم تحقیقاتي فارمونه جوړ کړي. د خوست شاوخوا ولسوالۍ چې بیش کتلي دي د وریجې دپاره، د شولې دپاره ډېر زبردست شو اقلیم لري. او بل باغداري دغشې باید د خرما باغونه جوړ شي، نوې انواع د میوې ورته وروړل شي تر څو پورې د خوست خلک انشاءالله شوقي خلک دی، اقتصاد یې هم بد نه دی، باغداري کولی شي. د سیمې میشتوال بیا د جوارسل په سیمه کې د څیړنیز فارم جوړول ډیر مهم بولي. دوی وایي که چیرې د ذکر شوي تحقیقاتي فارم ښه ګټه واخیستل شي د زراعت په برخه کې به ډیرې ستونزې هوارې شي. که چېرته دا پروژه دلته پلې شي د دې نه به انشاءالله زموږ خلک ډېره تجربه ډېر کښت د لپاره هغه به وخوري او ډېره فایده به ترې وخوري. دا به ټولو ساحو ته وغځېږي. موږ به د تحقیقاتو په حصه کې د غلجاتو، حبوباتو او د نورو مختلفو څېړنو په حصه کې د هغوی د تخمونو، نیالګیو نه، د بهرنیانو نه خلاص وو چې په هغې کې اکثریت امراض درڅي د منطقې د هوا سره توافق او تطابق نه لري. او موږ به دلته خپله تخمونه تولیدوو، خپله به تحقیقات وکړو. تحقیقاتو نه وروسته چې دلته دوی کومه ښه نتیجه ګیري ورکړي، هوا سره توافق او تطابق وکړي، د ترویج د خونه خلکو ته بیرته ورکول کېږي، ترویجېږي به. له دې وړاندې هم 21 جریبه ځمکه په میلمه کوټ کې د تحقیقاتي فارم لپاره افتتاح شوې وه. خوست چې د اقلیم له پلوه یو زراعتي ولایت ګڼل کیږي، د خلکو په خبره په ید ولایت کې باید د زراعت په برخه کې لا ډیر کارونه ترسره شي. محمد الله سروري، حریت رادیو، خوست.